بله دا داسې کومې وسلې چې افغانستان کې پاتې وي هغه خو د تېر ادارې ته دوی په لاس ورکړې وي یا دوی نه پاتې وي، هغه په غنیمت کې افغانانو او مجاهدینو ته پاتې شوي. هغه اوس د افغانانو ملکیت ده، افغانستان خپل هیواد پرې ساتي. هغه وسله د دې نه زموږ د دې هیواد د ازادۍ، د دې هیواد د هویت او د دې اسلامي نظام د دفاع کار ځینې اخلو. دا له موږ له لاسه څوک ښکای شي نه څوک رانه وړای شي. که وړي او څوک چې راځي په دغه وسله به معامله ورسره کوو. دا وسله زموږ په لاس کې ده اوس، او موږ انشاءالله مړ ملت نه یو، بېننګه ملت هم نه یو. جهاد، قربانۍ، سرښندنې، دفاع له خپلو نواميسو، خپل هیواد او دین او ارزښتونو دا له هر څه نه مهمه ده. نو څوک هم داسې ړوند خیال نه کوي په افغانانو باندې، نه دې څوک تشویش کوي چې له موږ نه وسلې چې موږ څه د اشرف غني اداره نه یو، څوک چې امر راته وکړي موږ به هغسې کوو، او نه کوم بل د دوی تر لاس پوڅې لاس لاندې اداره یو چې دوی به څه غواړي موږ به ورسره په هغه ډول ګډ یو. افغانان مستقل خلک دي، داسې غوښتنه څوک نشي ځینې کولی، که یې وکړي موږ یې منو نه. بل دا داسې په زور باندې نه څوک زموږ هېواد ته راتلی شي، نه زموږ باګرام نیولی شي، نه زموږ کابل نیولی شي، نه زموږ یو بل ځای. نو ټولو ته اطمینان ورکوو چې داسې لاپې شاپې دي، باور مه پرې کوئ، تشویش هم ځینې لرئ. افغانستان ویښ خلک لري، اسلامي امارت ټولو ستونزو ته متوجه ده. بېغمه اوسېږئ، خپل هېواد او خپل نظام او خپل ارزښتونو نه دفاع وکړئ او د خپل هېواد د ابادۍ فکر وکړئ. چا نه هم تشویش مه لرئ انشاءالله.